د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار او سره رود بهسود او بټي ولسوالیو کې د پولیو ناروغي محوي او خپرېدو مخنیوي په موخه د زرق او خولې لارې واکسین کمپاین پیل شو. د ننګرهار عامه روغتیا رئیس وایي عامه روغتیا او مرستندویه روغتیايي بنسټونه په دې توانېدلي چې ختیځه حوزه کې خپل هدف تر 98 سلنې ورسوي او په خبره یې هڅه روانه ده چې دغه ناعلاجه ناروغي په بشپړ ډول له منځه یوسي. نن د هفتې ورځ د واکسینو افتتاح وه چې په 4 ولسوالیو کې به زمونږ 3 ولسوالیو ښار کې به زمونږ د واکسینو کمپین تطبیق کېږي چې دا به 2 ورځې وي. په دې کې به د خولې د لارې او د مټې د لارې واکسین به وده کېږي. 4.5 لکه ماشومانو به دې کې واکسین کېږي او دغو ټولو ساحو ته به موږ رسیدګي کوو چې دغه کې محیطي سیمپلې چې کومې دلته مثبت شوي دي کوشش به د کمپاینونو کې موږ کوو چې د محیطي سیمپلې موږ منفي کړو. د ننګرهار عامه روغتیا کتلوي معافیت امیر له والدینو غواړي چې د واکسین له ټیمونو سره د همکاري زیاته کړي او خپل ماشومانو ته د واکسین وکړي. چې په دې کې به 214 سپروایزران او 340 کوردیناتوران او 2000 او 200 رضاکاران چې په دې کې 1100 زموږ سره پوهاوي باره کې خویندې کار کوي چې ورځ به ادامه ولري. د مسؤلینو په وینا کې چیرې هیوادوال ورسره په دغه برخه کې همکاري زیاته کړي او هیڅ ماشوم له واکسین پرې نږدي نو لري نه ده چې دغه ناروغي په بشپړ ډول له منځه لاړه شي.